جی شاه پاکستان ته لوبډله نه لیږو، د نورو لوبډلو ځواب ته په تمه یو. د هند کرکټ بورډ سکرټر او د اسیا کرکټ شورا مشر جی شاه یو ځل بیا د 2023 کال اسیا جام لپاره پاکستان ته د هندي لوبډلې د لیږلو څخه انکار کړی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د 2023 کال اسیا جام پر سر د پاکستان کرکټ بورډ او هند کرکټ بورډ ترمنځ لانجې د دغه ټورنمنټ پر سر ترسره کېدو شکونه راپورته کړي دي. راپورونه وایي چې د اسیایي کرکټ شورا مشر او د هند کرکټ بورډ سکرټري جی شاه د اسیا کپ سیالیو د ځای په اړه د ګډون کوونکو لوبډلو ځواب ته په تمه دی چې له هغې وروسته به د اسیا جام د وروستي ځای په اړه پریکړه وشي. جی شاه څرګنده کړه چې د اسیایي کرکټ شورا 26.2 میلیون امریکایي ډالر ګټلي دي چې د اضافي عوایدو په برخه کې تاریخي پړاو ترلاسه کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستان د اسیا جام د کوربتوب په تړون اعتراض کړی و. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي په یوه مرکه کې ویلي وه که پاکستان له اسیا جام سره بایکاټ وکړي نو شاید $3 میلیونه تاوان وکړي.